سلامونه کترمندونکو ته مرحبا است. نن په پرونه کې سره ښاغلی زاهد دانش مېلمه دی. هغه څوک چې د افغان خاورې څخه بهر تللی او نوموړی د کومو حالتونو څخه تېر شوی دی. د جالب حالاتو په دا ویډیو کې تاسو ووینئ. راسره پاتې شئ. ښاغلی زاهد دانش شراسي شیرزاد سټوډیو ته. الحمدلله وكفى والصلاة والسلام على رسول مجتبى والمرتضى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درود او سلامتیا دې وي د بشریت پر ستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم. شیرزاد صاحب تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته، ټولو لیدونکو ته د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم نبوي او تلپاتې تحفه وړاندې کوم چې عبارت دی د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو څخه. شیرزاد صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو د دعوت څخه چې په نوي پروګرام کې مو ماته دعوت راکړئ. تاسو ګر چې یادونه وکړله انټروډکشن په معرفت کې، نو ډېره مننه. یقینا دې ته راځو چې د داسې پیل وکړو چې څنګه مو اراده سول چې بهر ته ولاړ سئ، په دې اړه راته ووایاست د کومو سختیو څخه تېر سواست تاسو؟ بله، او چیرې ولاړاست، کومې هېواد ته ولاړاست؟ ډېره مننه شیرزاد صاحب. په حقیقت کې انسان هغه وخت متوجه کیږي. زه به تاسو ته یو لنډ مثال درکړم. که چیرې تاسو په جیب کې ټلیفون در سره وي، ټلیفون په اړه اصلا تاسو د ټلیفون د ارزښت په اړه تاسو اصلا نه پوهېږئ او نه متوجه کیږئ چې ټلیفون چې زما په جیب کې دی څومره با ارزښته دی ماته. کوم وخت چې ټلیفون در څخه ورک سي یا مات سي، نو تاسو وروسته متوجه کیږئ چې او وګوره ناو آی فیس، اوس زه متوجه سولم. نو ماته همچنان دغسې په هیواد کې وم دننه اصلا د هیواد په قدر و په اهمیت باندې نه پوهېدلم چې په افغانستان کې موږ ته څونه ډېر زیات عزت د خلکو د خوا څخه، مثلا څونه معززه، څونه معتبره، څونه درانه شخصیتونه لرو په افغانستان کې چې هغوی بدون د دې چې ته افغان یې، بدون د دې چې ته مثال تاجک یې، پښتون یې، مثال هزاره یې، چې دا قومونه تا ته مثال ستا عزت و احترام کوي، بغیر د دا خبرو ټول افغانان موږ ته یوه خبره چې حتی د کوچنیوالي څخه بس په دغه خبره باندې په مکاتبو کې مو دغه خبره ویلې چې ټول مسلمانان سره ورونه دي. نو دغه شی په افغانستان کې ډېر زیات دي چې اصلا زه ډېر زیات ورته متوجه سوی یم چې دننه په افغانستان کې واقعا یو بل ته عزت ورکول، قدر درناوی، دا څه ډېر څه. کوم وخت چې ته د افغانستان څخه ووځې، که چېرته دوکتورا ماسټر هم واوسې، اصلا تاسو څوک د یو با اهمیت، با ارزښت کس په اړه اصلا په فکر هم لا نه درته کوي. نو ته مجبور هلته باید داسې کارونه وکړې تر څو خپل ځان ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي. باید د سختو کارونو څخه مثلا په یو هوټل کې ګارسون پاتې سې، مثلا په یو کارواش کې پاتې سې د موټرانو د پریوللو په حساب سره. نو ارزښت او اهمیت هغه وخت زه متوجه کړلم چې زه د هېواده څخه ووتلم. هغه اصلي اړتیا څه وه؟ لومړی تاسو څنګه اراده وکړله؟ دلته ستونزه څه وه چې تاسو نور اراده ترلاسه کړه؟ بعضې مهم نقاط چې هغه زه باید ووایم چې زه خپله مجبوره وم. زه داسې ډېر زیات که چیرې دغې چې مثال بعضې هغه ځوانان چې وایي چې مثال په هېواد کې کار نه و، په هېواد کې ستونزې وې، مشکلات وه، کورنی سپورټ نه و، مثلا زه ډېر زیات مجبوره سولم هېواد مې پرېښوی. هغه څه زه نه وایم، زه اصلا هېڅ مجبوریت مې نه درلود. د دغه مخکې چې مې یادونه وکړله د دغه خبرو په ارتباط سره اصلا مشکل شی نه و. خو ما یو مریضي هم درلودله چې زما سره ملګری راسره و، مریض و راسره چې هغه باید مره سوی ترکیې ته. پاسو د یو بورس لپاره ما خپله کوشش وکړی چې ثبت نام وکړم د زده کړو لپاره ولاړ سم. خو فاینلي زما د زده کړې پروسیجر داسې سو چې زه رسما نه ولاړلم. ما قاچاقي لاره اختیار کړله، زه په قاچاق لاره باندې ولاړلم چې د قاچاق لاره تاسو ته طبیعي خبره ده، معلومه ده چې ډېرې ستونزې، کړاوونه، مشکلات، د ډېرو ستونزو سره زه مخ سولم. خو فاینلي خپل اهداف ته ورسېدلم. څه باندې یو نیم کال زه هلته پات سولم. خو طبیعي ده د پاتې کېدو سره ما ډېرې خوارۍ، ډېرې سختې ولیدلې چې اصلا زه که چیرې ووایم د ټولو هغه افغانانو ورونو لپاره چې مثال دوی داسې یو فکر، یو مفکوره لري د تګ لپاره
چې دوی ځي هغسې فکر چې تاسې په تصاویرو کې وینئ د ملګرو مثال کاناډا امریکا اروپایي هیوادونو ته تللي دي تصاویر په فیسبوکونو کې تاسو وینئ چې او ښاغلی احمد یا محمود یا ولی چې زما سره په صنف کې هم صنفي و د مکتب دوره مثلا د سنټر په دوره کې دی زما سره هم صنفي و اوس مثلا په کاناډا کې دی په امریکا کې دی ژوند یې ډېر وسع دی ډېر ښه ژوند لري هغه فکر تاسو اصلا مه کوئ یعنې تاسو فکر کوئ مثلا شیرزاد صاحب محترم چې موږ د نن په افغانستان کې هغه څه امکانات نه لرو چې په خارجي هیوادونو کې شته خو زه وایم هغه ارزښتونه چې د نن په هیواد کې شته هغه ارزښتونه د باندې نه شته زید صاحب په وروستیو کې لنډ پیغام هغو افغانانو ته چې هغو هیوادوالو ته چې هغوی غواړي خپل هیواد پرېږدي او بهر ولاړ شي داسې غوښتنه لرم د ټولو ځوانانو څخه چې صحیح دی د لوړو هیلو مثال د لوړو اهدافو لپاره هر څوک هیلې لري نو تګ ډېره سخته ده کچکي تګ ډېره سخته ده دوی د خپل ژوند په خطر کې نه چې دوی د خپل هغه کورنۍ ته مور پلار ته وګوري که چیرې دوی وایي چې مثال په افغانستان کې کار نشته ناخوالې دي سختي ده زه نشم کولی دلته ښه ژوند وکړم ولې چې دولت ماته زمینه سازي نه ده کړې زه ټولو ته دغه ویل غواړم چې دوی دې باید راولاړ شي خپل د یو شخصي فکر څخه د یو شخصي افکارو څخه د یو مشرانو د نظر او د مشورې څخه دې په استفاده خپل ځان ته د یو شخصي بزنس شخصي کاروبار جوړ کړي د یو 100,000 افغانو په بدل کې د یو 50,000 افغانو په بدل کې دې د یو کاروبار جوړ کړي خپل بل هیواد ته نه ځي بل هیواد ته دې نه ځي شیرزاد صاحب دلته په زموږ په هیواد کې هر څه امکانات شته ارزښتونه شته نو په بل هیواد کې دغه ارزښتونه دغه قدرونه دا کمیږي اصلا څوک چاته د انسان په سترګه نه ګوري شیرزاد صاحب ډېره زیاته مننه ښاغلی دانش چې موږ ته وخت راکړې او زموږ سره خپرونه کې اجازه ډېره مننه تشکر شیرزاد صاحب سلامت صاحب په دې هیله چې هیوادوال مو وطن کې پاتې سي او په ځانګړي ډول په کچاکي توګه باندې بهرني هیوادونو ته ولاړ نه سي تر بیا چې زه مو شیرزاد سره ته هرکلی کوم ښه وخت ښه چارې